پنجابي یا د پنجابي باداران همیشه مونږ ته وایي چې بې غیرته پښتنو. خفه کېږئ مله زما په دې خبرو به نه خفه کېږئ، ځکه زه خپله م یو افغان یم، پښتون یم. که لر دی او که بر دی، زموږ د ټولو عزت او حیا م یو شی دی. خو په دنیا کې مونږ غیرتي خلکو او قسم په خدای دی چې په دنیا کې مونږ بې غیرته خلک یو اوس، ځکه چې د دنیا داسې کم وحشت کم ناروا چې مونږ سره وشوه په هېڅ چا سره هم نه ده شوې. خو مونږ بیا هم ټیټې سترګې نیولې دي. بې غیرته ژوند مې خوښ کړی دی، د غیرت ژوند نه میر کړی دی. زه همیشه دا پوښتنه کوم چې او لرو برو افغانانو، تاسې ته نه احمد شاه ابدالي بیا نه پیدا کېږي، تاسې کې محمود غزنوي بیا نه پیدا کېږي، خو همدغه منظور پښتون دی، همدغه بل دی، دغې سره راغونډ شي. زه تاسې ته د جنګ لاره نه ښیم پښتنو، ځکه جنګ چې دی جنګ مونږ له ګټه نه ده راکړې. جنګ چې دی زمونږ تاسې چې دا 45 کاله جنګ کړی د دې ټوله ګټه پنجاب ته امریکې او کفارو ته رسېدلې، مونږ ته یې ګټه نه ده رسېدلې. خو زه تاسې نه یو سوال کوم او پښتنو، او د باجوړ پښتنو، او پریدو، یو یوسفزو یا مومندو، کم حل دی چې دې پنجاب موږ سره ونه کړو. همدغه ته په دې باجوړ کې چې نن دا د لونګۍ والا ولاړ دي، دا لونګیګانې هم دې تورمخې دي لنګمار موږ نه کوزې کړي که کوزې نه کړي. زمونږ خویندې میندې بې عزته کړي که بې عزته یې نه کړي. زمونږ ځوانان یې بې عزته کړه که بې عزته یې نه کړه. زمونږ هغه کورونو ته چې زمونږ ښځې او زمونږ زنانه زمونږ میندې خویندې چې د نور نه بل چا مخ نیولې دلې دې تور پنجابي د نور رانه وتو که رانه وتو، نو موږ سره خو دومره ظلم نه امریکې نه وروس کړی، څومره ظلم چې موږ سره دغه د پنجاب ادارې او دغه پوج او دا جنرالانو کرنیلانو کړي. یا ساته یاد یې ښکته پښتنو ورونو، ما تاسو ته همیشه دا خبره کړې چې نن منظور پښتون سره یو ځای شئ، د خدای لپاره غږ وکئ په ټولو قبایلو باندې غږ وکئ چې او قبایلو موږ او تاسې نه خو پرتوګ او کمیسونه دې لنګماران وي، د هغه لنګماران دي چې موږ او دې ته اسلام ښودلی، دې ته موږ انسانیت ښودلی. نن راغونډ شي او 10 لکه راوځئ او د دې اټک په دې غاړه واچوئ ټول یو ځای شي سره، او تاسې یو انقلاب راولئ، ورته ووایئ چې دلته لنګماره د دې ځای نه ودرېدې پښتنې د افغان خاورې نه. ځکه دوه ملکونه د اسلام په ضد جوړ شوي دي، دوه ملکونه د انسانیت په ضد جوړ شوي، اسرائیل بل پاکستان، چې دا باندې وایي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، په خوله دې ماته شه چې زه بلته یو انګریز به راولم دلته موږ په اسلام دین کښېنم هغه مسلمان کېږي په هغه نوم باندې. پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برطانیه. پاکستان د ستا د تباهۍ او بربادۍ لپاره جوړ شوی. کله نه چې دلته د سوربریتې وته تا ته داسې شی دلته جوړ کړو چې همیشه 40 ساعته په دې سر وخي، او دلته د بده مرغه ماته پښتون ملا زما په غاړه کې راچولې. جهاد دی او اشغال دی او اور دی او جنت دی او پښتون تباه او برباد دی. او خدای تباه او برباد کوو د پښتنو مولایان، او خدای تباه او برباد کړه. ایله منډۍ په پلاور کې ده، لوسې جنکۍ په پنډۍ کې راوځي، په جوماتونو کې سره کم کېږي، مکې پکې جوړېږي، بدعتونه پکې د ټولو دنیا نه زیات کېږي، او جهاد یې په ما روا کړی دی. په ښه 45 کاله کېږي په لر او بر افغان ټول یې مهاجر کړو، ټول پښتانه یې مهاجر کړو. دا باندې بې عقل راپاڅېږي وایي موږ مهاجر دلته زموږ ملک کې اوسېږي. مهاجر دا ته ولې دلته د سواد نه په دې کچهګړې کیمپونو کې مهاجر شوي؟ دغه د ملکان خلک ولې مهاجر شو؟ نو خبره دا ده چې تاسو یو فیصله په کار ده، یو فیصله او پښتنو او افغانانو د دې پاکستان په موجودګۍ کې تاسو له ازادي درکړه، الله د خدای رسیدې 100 لکه به نور مړه شي، 10 لکه به مړه شي، قسم دې که بیا تاسو ته ازادي درکړي. نو د دې نه داخله چې همدغه وخت د خپلو بچیانو ته د ازادۍ ژوند اختیار کړئ، د خپلو بچیانو ته د خپلواکۍ ژوند اختیار کړو. زما هغه ملکان هغه باجوړ دي ټولو ته وایم راپاسېږئ، دغه ته دا چوڼۍ دي او که پوستې دي د دې پنجابیانو ورپسې راوچت شي، په لکاو په سرحاو ورپسې راوچت شي او ویې څنډئ د دې په دې اټک باندې ور واړوئ. تاسې نه غیرت چېرته لاړو؟ تاسې نه پښتو چېرته لاړه؟ ما ته به خپل پلار زموږ ما ته به یې دا کوو چې ګویا زموږ او تاسې یو حجرې او دیرې که باجوړ کې ده او که په افغانستان کې دا ټول یو قوم دی، یو خلک دي. موږ ته به ویل زموږ په دې حجره کې په دې دیره کې به د مومندو نه د باجوړ نه د میچنۍ نه د ګنداو نه د دې ټولو ځایونو نه به ویل 20 30 40 مومندان پخوا زموږ د نیکونو په وخت کې ویل سره د ټوپکو به راوړه د شملو والا دلته ناسو بالمسیح به کوو، داسې به موږ ورتلو. او په زموږ یو خبره بیا کوله وي زموږ مشرانو بعضې وخت کې دا خبرې کولې چې پنجابیان ډېر بې غیرته خلک دي. موږ وایو چې خدای دا خبره څنګه کوي چې پنجابیان ډېر بې غیرته خلک دي؟ خو نن خو معلومه شو چې پنجابیان بې غیرته خلک دي. پنجابیان غیرتي شو، اوس موږ بې غیرته شو، ځکه چې د خپلو خویندو میندو پوښتنه نشو کولی، د خپلو ځوانانو پوښتنه نشو کولی. قانون یې راوانې سره همدغه کړی دی، د پوښتنې څوک راوچتېږي چې مهربانه په سر وانې مخې. وجه څه شی ده چې یو ته یوسفزی ورکړی، بل ته پریدی ورکړی، بل ته مهربانه وزیر ورکړی، بل ته احمدزی ورکړی، ټول تقسیم مقسیم کړي. دا چا تقسیم کړي؟ علاقه غیر په آبادۍ کې یو ته علاقه غیر او بل علاقه آباد. یعنې دا په دې باندې زموږ سر نه خلاصېږي. زه درته یو قصه کوم او زما دا بعضې اپریدیان چې دلته راپاڅېږي او د دې باجوا دفاع کوي،
نو زه افریدی ته ډېر سلام کوم. اول چې افریدی وي هغه به د افغان مور نه پیدا وي، د افغان پلار او د افغان مور نه پیدا وي. کوم افریدی چې د افغان مور او پلار نه پیدا هغه د خپل نسل چک کی، هغه به د ښکته د لنګمار طرف ته بوي. زما یو ما سره بلدي سره هغه ویل ما کباړ کار کو پدی د سربند نه خو دې طرف د باړې طرف ته وای ما دا بنجارګي دغه داسې یو بکس پای کې به دا بنجارګي سودا خرڅوله او وای کباړ ما مې راغونډو وزلانم یو ځیتا چې وام چې سودا والی او کباړ راوړي نو زه بکس لیکي خودو و دې کې یو پرځای روان دی دوه مرکانې دی په دې خپوانی وخیره روان کړی دی او چې ما ته راغی دا کاڼي او چت کو ما په دې بکس کې ور خلاص کو دې پرځي دا د ډیر قانون مخکې خبره ده. تور مخې دلته نو راغلی هغه وخت د شهید ډاکټر سیم نجیب الله حکومتو قهرمان تل چې پنجابي جرأت نشو کولای چې د اٹک نه راوړي نو دا چې راخاله کو دا کې وای ما ته دا ولي وای ما ته خاموش شه ته معلومات نشته لري چې دا پریزیدنت د دې نه تللی دي څوک په سعودي کې مسافر کوي څوک په دوبۍ کې اوسېږي څوک په خارج کې اوسېږي دلته چې دلته من غیر دغه سړی چې دلته بالکل دغه دلته منی دي چې د بل دي سړی دلته راشي زموږ په دې کې سودا خرڅه کې دلته زموږ د خويندې زموږ میندې زموږ ښځې زموږ بچیانې دلته په دې پټو کې ګرځي په دې ګرځي نو ته جاج دادار کړي چې دلته راشي مګر په مخه ځکه تور مخه د پنجاب نه راغی همغه د پرې په کور ورنه وته همغه د مومن په کور ورنه وته همغه د سبزي په کور ورنه وته مګر د دې څه د اوس مړي دي ته خو ورشه په پنجاب ته خو داسې کار وکړه چې کوم پنجابي تا سره کړی چې ته ورته بې غیرته وې چې تا سره څه کوي سپېڅلي کې پکوړه کړي دي په سند کې تا څه کول په سند کې د خالي مزدوري کوله کنه پرېښودی په سند کې او ستا د پنجاب نه پنجابی راځي ستا په باجوړ کې بې عزته کېږي ستا په سوات کې بې عزته کوي تا په وزیرستان کې بې عزته کوي تا په جم کې بې عزته کوي تا په کجورۍ کې بې عزته کوي تا په بدره کې د ادمخېلو کې بې عزته کوي او دلته بیا راپاسېږو چې موږ ډېر بهادر قوم پښتانه افغانان موږ نه بې غیرته د دنیا نور نشته ځکه پنجابیان موږ ته وایي چې واخله ازادي انګریز موږ ته وایي چې واخله ازادي راوچت شه وژنم دي بې عزته کوم دي په دنیا دې خرڅوم دهشتګردي معرفي کوم هر څه دې معرفي کوم خو زموږ پښتون دا دی پاکستان کا مطلب کیا پاک پاک زنده‌باد دا پاکستان ستا نه دی دا پوج ستا نه دی دا پوج پاکستان د بل چا دی لکه ته د یو مسجد کلنډري اسناد ډاکومنټس بل چا سره تی خالي ډرایور کلندر نیول چې او چا بورته تاکالته او اجکیم ته پیردوس ته اقای په دې کې ته خوشاله چې زما پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله په کلندر ته خوشاله په خپل پټی کې په خپل جایداد کې سوال ته کې نه ولې دې ته خوشاله دې ته د غیرت دې ته پښتو وي نو خبره دا ده پښتنو لرو برو پښتنو افغانان ورنو من جنگ نه غواړو خو تاسو ته طریقه خېما چې منظور پښتون سره لکه کسان یو ځای شي او وکړي مارچ او په دې اټک باندې هم داسې ورواړو دې ته ورکړي 8 سال 1 ساعت ټایم او دې مخته چې دې د پټلونه ته وباسي اما قلمونه وته به ته ورواچو چې موږ پلار او نیکه دې ته د لنګ په دې وته دغه ورسته پرتګونه ته وباسي دې دغه نه دې تاسو سره کومه نارواله چې ونه کړه موږ د سینه چې موږ افغانستان هم تباہ برباد دي لارو بر افغانان ټول تباہ برباد دي د سینه چې افغانستان ګورز داسې خبره کومه چې د کار خبره ته کوم بنگلاديش ته پاکستان نه لاړو کنه د پنجاب نه دلته وته افغانستان ورکو انګريزانو په 1901 کې چې څنګه بنگلاديش لاړو د پاکستان نه جدا شو نو په هغه وخت کې وته انګريزانو ویلي امریکایانو چې غم مکوه هغه بنگلاديش خو نه لاړو اوس د په دې 500 کالو کې یو بل بنگلاديش نه افغانستان ته لدر کوم ځکه د 1901 نه 2 نه تاسو وګورئ دا د زموږ په خلاف افغانستان کې شروع د جهاد او د دروغ او دغه